وکړه په خپلو که شاده تیز وکړه تیز وکړه. د یوې بلې پښتني ټیک ټاکرې چې په ټیک ټاک کې په آوټ لوفري باندې مشهوره ده تازه له یو ګفټر سره د دې بل کار 2 نمبر ویډیو راغلی ده. دغه پښتني ټیک ټاکرې دغه غلط ویډیو لپاره موږ ته ډیر زیات کمنټونه او میسیجونه هم شوي وو او ډیرو ملګرو یې غوښتنه کړې وه چې دغه ویډیو موږ ته را پیدا کړه او له موږ سره شریکه کړه. قدرمن دوستانو دغه آوټ لوفري جنۍ دغه ویډیو موږ اوس را پیدا کړې ده، نو که غواړئ چې تاسو یې هم وګورئ نو له موږ سره په ویډیو کې تر پایه پاتې شئ. قدرمن دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده له څو ورځو راهیسې په ټیک ټاک کې همدا ویډیو ډیره زیاته ښکته او پورته کیږي، خو هیچا هم د دغې جنۍ اصلي ویډیو نه ده شیر کړې. دغه پښتني ټیک ټاکرې دغه ویډیو تقریبا 3-4 ورځې وشوې چې په انټرنیټ باندې ښکته او پورته کیږي، نو موږ ته هم په لاس نه ورغلي. اوس یو ملګري ما ته راسینډ کړه، نو مو غوښتل چې دلته له تاسو سره شریکه کړم. قدرمن دوستانو دغه ویډیو ډیره اوږده نه ده، تقریبا 13 سیکنډه ده چې دغه آوټ لوفري پښتني ټیک ټاکرې سره یو هلک ډیر زیات لړل تپل کړي دي. ما غوښتل چې همدغه ویډیو دلته له تاسو سره شریکه کړم، خو د یوټیوب د پالیسي په وجه موږ نشو کولی چې د آوټ لوفري پښتني جنۍ دغه ویډیو دلته له تاسو سره شریکه کړو. که بیا هم د ثبوت لپاره کوم ملګری غواړي چې همدا ویډیو وګوري نو موږ ته کمنټ وکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. موږ به همدا مکمله ویډیو دلته له تاسو سره شریکه کړو، تاسو یې پخپله وګورئ او بیا وروسته قضاوت وکړئ چې نن سبا پښتني جنکیانې د ټیک ټاک ګفټینګ لپاره کوم کارونه کوي.